د تحریک انصاف حکومت په ضد جوړ د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم د اگست په 29 په کراچۍ کې جلسه کړې. د تحریک مشرانو جلسې ته په وینا کې حکومت او په فوز نیوکې وکړي او ویل چې اوسنۍ حکومت غیر جمهوری او په درغلو جوړ شوی. आज हम फिर इस बात का इरादा करते हैं कि हुकूमत नाजायज है. دی وایي چې نن یو ځل بیا زوایم چې دا حکومت غیر قانوني دی. دوی د خلکو اکثریت نه لري. دا د جعلي رایو له لارې د جبر په بنیاد په څوکۍ دی او د جبر ځواکونه هم د دې حکومت ملاتړ کوي. ऐसे हुक्मरानों की पुष्टपनाही कर रहे हैं. یادې جلسې ته د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو د لارې وینا کړې. अंधेरों में धकेलने के लिए 2018 के इंतखाबात में دی وایي چې هېواد تیارو د بوتلو لپاره په کال 2013 په ټاکنو کې د ګډوډي په رنګ یو سازش کړی چې د هغې ورځ سزا نن ورځ په هېواد کې ده. دا مهال په پاکستان کې چې کومه بربادي ده دا د هغه سازش نتیجه ده. ये उसी साजिश का नतीजा है. دې غونډې ته په پی ډی ایم کې شامل د سیاسي ګوندونو نورو غړو هم ویناګانې وکړي او د حکومت په پالیسیانو یې سخت نیوکې کړي او ویلي چې د حکومت خلاف به ډېر زر اسلام آباد ته مارچ کوي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د پاکستان جمهوری تحریک د کراچۍ دا جلسه ناکامه بللي او ویلي چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي دي او بیا د پاکستان فوز هم وار په وار د پی ډی ایم د مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.